الله رسول فرمایي لعنت دي پر هغه یار دي پر هغه دوست چې دی د خپل ښځې حال و خپل یار ته وایي ما ماښام داسې وکړو ما ماښام داسې وکړو زه به ماښام داسې وکړم زه به ماښام ووایست یارانو خبره دغی ده که نه ده تو خدای د کالجو د یونیورسټۍ و یارانو د پکنیک خبره نه ده دا د دې دی مثال دی لکه سړی چې د خپل پرتاګه بیا د بې دماغ کیسه و بل چاته کوي ستا کوروالا ستا لباس دی لباس ستا جامه ده ستا پاجامه ده او ته راولاړ شو د خپلې پاجامې کیسې و چاته کوي تر اوسه به چا داسې کړي نه وي د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه زنانه یې چې و خپلو سیلیانو ته د خپل خاوین کیسې چې دی هغه کوي لعنت په چا کې شرم و حیا نه وه د الله رسول فرمایي خلاصه سوه خبره یو صحابي ویلی ول یا رسول الله دا حیا د ایمان حصه ده د الله رسول ورته وفرمیل حیا ټول ایمان دی ټول ایمان دی ټول شرم دا چې دا ایمان دی ایمان او که په چا کې ایمان نو پاکي شرم و حیا نشي راتلی که په چا کې شرم و حیا نه وه د ایمان څخه خلاص دی ولګوه اندازه د دې خبرې سره یو فاطمه ولې دونه غټه ښځه وه عزیزان علامه شان ورشاه کشمیری صاحب روایت را نقل کړی دی د قیامت په ورځ به مستدرک حکیم هم روایت را نقل کړی دی د قیامت په ورځ به د الله له جانبه اعلان وشي چې ټول انسانان سرونه کښته کوي بیبي فاطمه رضی الله عنها تېرېږي ټول انسانان سرونه کښته کوي پیر ذوالفقار صاحب فرمایي په عربو کې خدا خبره وه چې میاشت لکه زموږ ته د روزي او د اختر میاشت موږ څونه په شوق باندې ګورو دوی هره میاشت دغی وه د انګریزي تاریخ اوس په ما او تا باندې رسلو خدای او رسول الله صفا عشا ابوبکر صدیق درېیمه ورځ د وفات ورځ یې څه هغه ملایانو یا سپاه صحابه والا هغه نارې جوړې کړي چټۍ جوړه کړه چټۍ جوړه کړه ګر څه مړ چټۍ نه غواړو که زما صحابي یو دی بېشکه زه به په 360 شپې کې یوه چټۍ چې د هغه مناو کړمه ټیک شو که زما هغه 15 صحابه کرام دي حسن دی حسین دی علي دی فاطمه ده حضرت ابوذر غفاري دی زه به چش وکړم زه به چټۍ جوړه کړم که زما صحابه 1,40,000 دي پر کوم صحابي باندې زه کومه ورځ منع وکړم چټۍ موږ نه غواړو چټۍ نه غواړو نو چش وسلو نو بی فاطمه رضی الله نو دا میاشت لیدل کېدې پیر صاحب فرمایي میاشت نو یو ورځ پیغمبر علیه السلام بی فاطمې ته وایي فاطمې دې ولها ول میاشتې ولیدله ول یا نه مې دې لیدله ولې ول یا رسول الله ما میاشت په دې نه ورته کتل که ما و میاشتې ته نن اوله وه مثلا چې ما ورته کتلې وای نو جهان هم ورته کتل نن یې ورځ وه نو ما ته خوند نه راکوي چې پر یو ځای باندې زما او د نامحرم زما او د بیګانه زما او د پریدي سړي نظر پر یو ځای ولګېږي دا ما ته خوند نه راکوي چې ما میاشتې ته کتل نو خو نور جهان هم کتل ټیک شو زه ورته ګورم ما ته دا خوند نه راکوي پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي وایي فاطمې دې ولها ول د چا لور یې چې په تا کې دومره عظیم استعداد الله یې یو ورځ فاطمې ته ویل فاطمې دا راورښیه د نارینه دپاره تر ټولو عظیمه خبره کومه یوه ده او د زنانې دپاره کومه ده دې ورته یا رسول الله د نارینه دپاره خبره ده چې دی نامحرمې ښځې ته ونه ګوري او د ښځې دپاره دا د بېګانه سړي ته ونه ګوري پیغمبر اسلام په غوجي کې ونیول فاطمې د چا لور یې د چا لور یې چې وفات کېدله وصیت یې وکړي ما لر به څوک لاس نه راوړي ما خپل غسل په خپله کړی دی او بیا علیده ول زما پر جنازه باندې به چش نه کوئ خالی چادر مادر به نه اچوئ پر دې به علیده لکه زموږ ته ترخې راواخله ترخې دا به پر واچي ولې ول چې زه پټه یم زه شرمېږم مړه جنازه کفن پر سر به شی اوار ول یا پر سر بوټ م راواچوئ چې څوک دا نه محسوسوي چې په دا چارپایي کې یو شی پروت دې ته چیش وایي دې ته شرم و حیا وایي ځکه الله د قیامت پر ورځ اعلان هم کوي سرونه لاندې کوي دا تېرېږي سرونه لاندې کوي دا انعام یې چیش ورکوي انعام یې دا ورکوي د قیامت په ورځ